hair clipper hair clipper د ویښتانو جوړولو ماشین. nail clipper ناخنگیر. slippers چپل یا چپلکی. hair brush ږمنځ. wallet بټوه. guitar رباب. headphones گوشکی. fan پکه یا باد پکه. basket ټوکری یا جلی. fireplace نغری یا د اور لګونې ځای. purse لاسي بکس. iron اوتو. towel لاس پاک یا لاس اوچونکی. arm chair سپنجی چوکۍ. sofa اوږدې چوکۍ ته ویل کېږي. تاسو ته په سکرین ښکاري هغه چوکۍ ته ویل کېږي چې هغه زیاته اوږده وي او 2 نفره یا 3 نفره کې ځایږي. sofa ته ویل کېږي پښتو کې sofa ورته هم وایي. candle شمع. bed cat. bookcase د کتابونو الماری. lamp څراغ هغه څراغ ته ویل کېږي چې هغه یو ځای نه بل ځای ته د لاس په واسطه وړل کېږي. mirror آینه یا هنداره. laptop ته ویل کېږي یا کمپیوټر ته هم وایي. laptop. TV ته پیژنئ TV ته ویل کېږي. او همداشان television هم ورته ویل کېږي. clock دیوالي ساعت. او چې د لاسي ساعت ته بیا watch ویل کېږي. watch لاسي ساعت. pillow بالښت. mattress توشک. camera کیمرې ته ویل کېږي. safe یا money safe د پیسو صندوق. coin سکه یا د اوسپنې روپۍ. sunglasses تشمې یا عینکې د لمر. speaker ته ویل کېږي. come ږمنځ. window کړکۍ. baby bottle د ماشومانو تی. scissors بیاتي. د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ته زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډېره ساده پښتو ژبه کې او په ساده ژبې سره
زده کړئ نو مهرباني وکړئ د نورو کلاسونو لپاره زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ څنګه د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر بیا چې زه حاضر کړم تر بیا مو پاک رب سپارم هر چیرې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.